یاره منم د دغه کسانو چې راپاسې د یوسف جان ته و چې یاره ته د نادر خان نه انټرویو کو نه زم وته یم چې یاره ته دومره نری نه ته لاړ شه په هغه بس ځکه چې هغه یو خان دی ته د هغه نه انټرویو نشي کولی که څه نشي خپل جواب ضرور ورکړې ټول کسان دي په انتظار دي چې یاره ته د هغه نه انټرویو ولې ونه کړه دغه نورو کوڅړو ته مو یم چې یاره تاسو زی به دغه سړی چې کوم دی د انشاءالله پلار دی که څه دی د تر چې تاسو بد ګر کله په حواله کې چې د سړی خودکشي ونه کړي ځان چته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خو به ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې یاره اوس خلکو یوسف جان راکېستو یاره غریب چې دی خلکو راکېستل نه خندام راځي او ټول په ویډیوګانې وکړي چا په پوسټونه ورکړو یو کسانو ته په ویډیوګانې وکړي چې یاره ته دومره نه ته لاړ شه په نادر خان پسې په کم نادر خان پسې په 400 کې چې په روز کال روزه ورته ښکاري اوس په ډېر ملګرو چې دروغ دی وایي نو راته ښکاري چې روزه یا به واخو لکه په روز کال چې کوم عادي مړي کړي بیا ملیشه ته وتښتېد بیا پولیسو راوستو بهر حال نو اوس پته نشته یا به کېدای شي راته ښکاري چې هغه به آزاد شي یا به په جیل کې چې کوم دی که نه نو اوس دې ټولو دغه راکېستل دی یوسف جان چې یاره دا ته که نرې د هغه نه انټرویو کوو نو الله دې خیر وکړي چې دا هغه ویډیو چې کومه ده هغه به یوسف جان ته رسېدلې مې ځکه چې په یو سړي پورې ته خبره وکړي نو هغه ته به خامخا رسي بهرحال او دا خلک په څه باندې قرار دی چې یاره د ایشال ماشومې دا کمتره چې و په دې حوالات کې نو لکه په حوالات کې کینې او بیا د حوالت نه راوباسي کینې او بیا راوباسي نو دا د څه د وجې نه چې یاره یو پسې ځي او بل راځي نو غریب هم زم چې لیونی شوی پاګل شوی به هغه یو شیخ چې کوم دی د بونیر هغه ورته هم وایي چې یاره دا سړی په حوالت کې خودکشي ونه کړي نو موږ ورته هم دا وایو چې یاره دا سړی لږ په قلار باندې پرېږدی اوس خو زما خیال خبره لکه سړی شو خو ویډیو اوس هم د فیسبوک نه لکه قلاریږي نه او هر یو روان دی او بیا د دغې ماشومې په مور پسې هم دومره خلک تللی یاره په دې کور ته د هغو که نه چې یاره لږ دا لوري د له څنګه مړه کړه دا داسې چلو نو هلته کې هغه مور هغه سوشل ورکرانو ته یو شان خبره کوي او دلته کې چې د تره نه ولا انټرویو اخلي نه ترې ورته بل شان خبره کوي نو د دغې د لاسه چې دی خلک ډېر زیات خفه دی ډېر زیات خلک قار دی او د څه د وجې نه دغه سوشل ورکرانو ته چې یاره ستاسو تپوسونه نه بالکل زموږ پکې یو سیب چې دی پوښتنه کړله چې یاره ستا وایي تربیت ښه نه دی شوی که نه ده ته هم زه یم چې یاره ته ځان ته د انټرویو قابل وي چې ته به لا انټرویو اخلي مړه هغه چې دی زما په خیال کم از کم سرکاري استاد دی که څه دی سرکاري څه دی دا نه یم چې استاد دی خو سرکاري استاد دی که داسې په یو جاب باندې دی په ګورنمنټ کې او خب بالکل ماسټر سړی دی لکه تعلیم معلم یې ښه کړی خب بالکل برابر سړی دی ته پسې داسې یو کس پکار دی لکه یوسف جان بهر خو هغه خپل راز ښکاره کوي نه د خپل کور که نه دا چا د کور ذاتي مسلې نو ګورئ ملګرو ټولو ته زموږ دا خواست دی هغه سوشل ورکرانو ته چې تاسو کله هم انټرویو کوئ یاره د دومره پسې دا سړی مه پاګل کوئ دومره مه دیوانه کوئ چې یاره هغه د خپل ځای چې هغه د شیخ خبره هغه بونیر والا چې کوم دی هغه انټرویو کړي ویډیو کړي ده انټرویو نه ویډیو چې یاره دی په دې حوالات کې خودکشي چاته ونه کړي بله مین خبر پکې دا راځي یاره چې ته یو سړي ته داسې وویل لکه اصغر شي ما چې ورته لګېده چې د دې تعلیم سره وایي ستا تربیت ښه نه دی شوی یا هغه شان نه دی شوی نو ده ته زه یم چې یو خو ستا د پلار په ځای دی بله خبر دا چې یو دومره تعلیم یافته سړی دی چې ته د هغه د مخې یو بچی لکه ته د هغه د مخې به بچی رالوی شوی که نه که د هغه د مخې نه خو په عمر په لحاظ د هغه د مخې یو خلک چې وایي زما د مخې بچی لوی شوی نو زه یم چې ته د هغه د شاګردانو په ځای باندې خو د هغه شاګرد دی نو تا له داسې خبره نه وه پکار ګوره د انټرویو خپل یو اصول دي کوم دی ته تاسو په دې چل باندې چې دی د صحافت تاسو شرموئ جرنلیزم چې دی تاسو شرموئ چې یاره انټرویو به کومه طریقه لیو مړی دې ولې وکړو وراره دې ولې مړ کړو ورېره دې ولې مړه کړه ظلم دې ولې وکړو هغه هلته کې خپلې خبرې ته نه پرېږدي بیا زه نه دا تپوس کوم چې دا جنې دې ولې مړه کړه داسې یوسف جان هم دی دا نه چې زه به یوسف جان پسې نه یم هغه ورته هلته بله خبره کوي یوسف جان ته څه وایي دا خبرې به یو اړخ ته خو جنې دې پکې ولې مړه کړه نو د هغه خبرې ته مکمل پرېږدئ تاسو خپل ویور دپاره بله ملګرو خبره پکې دا ده چې یاره دوی که دلته که نږدې مړی وشي د دوی خپل نږدې ځای چې د دې صحافیانو ورو مړ شي که نه دوی هغې له ویډیو څه نه کوي ځکه چې هغه وایرل څه نه وي خو چې کوم شیز وایرل وي که نه دوی پسې د دې چې نه پنجاب ته نه شي بلکې کراچۍ ته پسې هم ځي د دې پېښور نه پسې کراچۍ ته هم ځي ځان رسوي خو چې لکه ویورز راشي او چې ته موږ په یوټیوب او په دې باندې چې د څه وګټو نو د دې پېښور نه پسې رالېږي او کراچۍ ته لاهور ته څه ځای ځي پسې خو چې دا یو شیز وایرل وي او چې ته نږدې په ګاونډ کې چې ته مړی وشي که نه هغه ته پاو ساعت هم نه ایسارېږي نو دا بالکل حقیقت دی خو لکه ټولو ته اوس زموږ دا خواست دی چې یاره دا سړی نور تاسو پاګل کوئ دیوانه کوئ نور چې په دې جیل کې داسې نه چې د عدالت د پیش کولو نه مخکې د سړی په عدالت کې په دې تاڼه کې چې ته مړ شي نو چې مړ شي دا به بله وایي مو وګوري نو بیا به پسې بیا ورپسې یا پولیس به بیا کیس دي چې یاره دا سړی په دغه کې څنګه مړ شو ولې مړ شو دا وایي مو به تاسو جوړ کړي نو لږ دا سړی په آرام پرېږدی بس مړی یې کړلی قتل یې کړلی ظلم یې کړلی دا اوس باقي فیصله د عدالت ته چې عدالت ورسره څه کوي نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړه ملګرو ټول به د یوسف جان اوس انتظار کوي یا موږ به خپل انتظار کوو چې یاره د هغه به جواب صحیح چې یاره د نادر خان نه مې انټرویو ولې ونه کړله نو خیر دا خو هم ښه وشو چې یاره خلک راپاسې دغې ته پوښتنې ته وکړه چې ته دې ولې نه کوې اوس په هغه خپل څه جواب څه نه څه ورکړي چې یاره دا څه مسله ده نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ ملګرو که ویډیو م خوښه شي خو لږ سړی لږ په ارام پرېښودل پکار دي